خبره ده؟ دا به چا چمتو کړې وي؟ موږ هم موږ نه هم یو نه یو خبر. راځئ وګورو چې دا چا چمتو کړې دي. راځئ. سلام او لوبې ته ښه راغلاست. دا یوه لوبه ده چې له سپینې حلقې څخه پیلیږي. تاسې په نوبت سره حلقو ته دننه کیږئ. سپینه حلقه اسانه پوښتنه لري. که سم ځواب ورکړئ آبي حلقې ته دننه کیږئ. په آبي حلقې کې دویمه یا نیمه اسانه پوښتنه ده. که بریالی شوئ سرې حلقې ته ځئ او یوه سخته او تخنیکي پوښتنه ځوابوئ. څوک چې ټولې پوښتنې په بریالیتوب سره ځوابوي د ډالۍ ګټونکی ګڼل کیږي. هرې پوښتنې ته 3 ثانیې وخت ورکړل شوی دی. اوس پوه شو. نو سارا جانې لاړه چې لومړی ته پیل کړه. سمه ده ملګرو. انسان هیه موجود ده که غیر هیه؟ انسان یو ژوندی یا هیه موجود دی. نو وبه ګورو چې ځواب دې سم دی او که نه. اوس نو زه بله پوښتنه ګورو. ګلجي دستګاه لنډه معرفي کړئ. د ګلجي دستګاه یا ګلجي اجسام د سایتوپلازم له منځنیو ارګانیلونو څخه دي. اوس نو ګورو چې ځواب دې سم دی او که نه. اوس نو وروستی پوښتنه ګورو. تر ټولو ډیره انرژي له کومو موادو ترلاسه کیږي؟ تر ټولو ډیره انرژي له 3 موادو څخه ترلاسه کیږي. یو یې پروټین ده، دویم تاسو کولی شئ په ګروپي بڼه دغه پوښتنه حل کړئ. بلې شحمیات دي. دریم څه دي؟ او دریم یې کاربوهایدریتونه دي. تر ټولو ډیره انرژي له شحمیاتو، پروټین او کاربوهایدریتونو څخه ترلاسه کیږي. اوس نو ګورو چې ځواب دې سم دی او که نه. هو تاسې بریالی شوئ. دغه د آخر د ډالۍ ګټونکي شولو. راځئ چې وګورو بل څه پاتې یا نه. نارنجي هم په دې اړه یو پیغام لري. سلامونه ګرانو ملګرو او لیدونکو. له دې لوبې څخه مو دا پیله واخیسته چې ډلهییز کار د بریالیتوب لامل کیږي. ځکه د څو کسانو له مشورو ګټه اخلو. تر بیا لیدو مو خدای ته سپارم. الله پامان. سلام زما نازولو زده کوونکو، څنګه یاستئ؟ علیکم سلام. کوونکي مننه. او یو ځانګړی سلام د یولسم ټولګي د بیولوژي د خپرونې قدرمنو لیدونکو تاسو ته. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ واوسئ. بیا هم د یوې بلې ښوونیزې خپرونې سره ستاسې په چوپړ کې یو. ښه نو ګرانو زده کوونکو، قلمونه او کتابچې مو چمتو کړئ چې خپل درس پیلولو خیره. زو او د درس عنوان راولو. د درس عنوان: د ګلجي دستګاه، سنټروزوم او پلاستیدونه. ښوونکي، زموږ د درس عنوان ګلجي دستګاه، سنتروزومونه او پلاستیدونه دي. هو ماسا جانې خو ولې؟ ښوونکي، مخکې موږ یو لوبه درلوده. تلویزیون زموږ څخه د ګلجي دستګاه په هکله پوښتنه وکړه. بله ماسا جانې، ما مخکې له مخکې نه دغه لوبه ستاسې لپاره چمتو کړې وه او دغه پوښتنه مې هم ور زیاته کړې وه تر څو وګورم چې تاسې راتلونکي درس ته چمتووالی نیسئ او که نه. په هر حال ښه دا ده چې په ګډه سره مو کار وکړ او بریالی شوئ. تل همداسې بریالی اوسئ. اوس هم ځو او د زده کړې موخې ګورو. د زده کړې موخې: زده کوونکي به د دې درس تر پایه وکولی شي چې د ګلجي جسمونه تشریح کړي، سنټروزوم توضیح کړي، پلاستیدونه تشریح کړي، د حجرې په میتابولیزم کې د ګلجي جسمونو، سنټروزوم او پلاستیدونو ونډه بیان کړي. خوږو زده کوونکو، په تیرو لوستونو کې مو ولوستل چې د حجرې په سایتوپلازم کې ګڼ شمېر ارګانیلونه شتون لري چې یو له دغو ارګانیلونو څخه هم ګلجي جسمونه دي چې اوس یې لولو. ښوونکي، ګلجي باډي څه دي او ولې په دې نامه یادیږي؟ سلا جانې ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. ستا د پوښتنې ځواب په یوه انځوریزه کڅوړه کې وګورو. ګلجي جسمونه یا ګلجي دستګاه د حجرې اړین ارګانیلونه دي.
دا جسمونه په کال 1898 کې د یو ایټالیوي عالم کامیلو ګلجي لخوا په حیواني حجرو کې کشف شول. د عالم د ګلجي جسمونه د داخلي شبکې جوړښت نومولی دی. ښوونکې کامیلو ګلجي دا جسمونه څرنګه کشف کړل؟ ثنا جانې کله چې کامیلو ګلجي عصبي نسجونه مطالعه کول نو د یو عادي مایکروسکوپ په مرسته یې دغه جسمونه ولیدل او د ګلجي په نامه یې ونومول. خو ځینو پوهانو په حجره کې د ګلجي د شتون په هکله شک درلود. ښوونکې یعنې ګلجي ستون نه درلودو که څنګه؟ شتون یې درلود ماسا جانې، خو نه منله تر دې چې په 1950 میلادي کال کې د الکترون مایکروسکوپ د کشف څخه وروسته په حجره کې د ګلجي شتون ثابت شو. ښوونکې په کره توګه ګلجي جسمونه د حجرې په کومه برخه کې ځای لري او له څه شي جوړ شوي دي؟ سلا جانې ستا د پوښتنې ځواب په یوه انځوریزه کڅوړه کې وګورو. سکرین ته پام وکړئ. ګلجي جسمونه چې د ګلجي باډي په نامه هم یادېږي، دا جسم د حجرې د سایتوپلازم له مهمو ارګانیلونو څخه دی او د اندوپلازمیک ریټیکولم په څنګ کې واقع دی چې د سیسټرنا په نامه له 4 تر 8 کڅوړو ته ورته هوارو جوړښتونو څخه جوړ دی. ښوونکې آیا ګلجي جسمونه په ټولو ژوندیو حجرو کې شته که توپیر لري؟ ماسا جانې ګلجي جسمونه هم په نباتي حجرو او هم په حیواني حجرو کې شتون لري، خو شمېر یې په نباتي حجرو کې د حیواني حجرو په پرتله ډیر دی او همدارنګه ګلجي جسمونه له 3 برخو څخه جوړ شوي دي چې یوه برخه یې محدبه، بلې منځنۍ او بله برخه یې هم مقره برخه ده. ښوونکې کیدای شي د ګلجي جسمونو دغه برخه لږ راته تشریح کړې؟ ولې نه زاله جانې، خو د دمې څخه وروسته به یې درته تشریح کړم. سمه ده ښوونکې. نو خواږه زده کوونکو زو لنډه دمه نیسو او ژر بېرته راګرځو، له موږ سره پاتې شئ. درنو لیدونکو خوږو زده کوونکو د خپرونې دوام ته ښه راغلی او اوس هم زو د ګلجي باډي لومړۍ برخه چې محدبه برخه ده په ګډه سره یې لولو. نو سکرین ته پام وکړئ. د ګلجي محدبه یا سیس فیس برخه اندوپلازمیک ریټیکولم ته نږدې موقعیت لري او د لیږدول شویو کڅوړو د ترلاسه کولو مرکز دی. په دې برخه کې نوي ویزیکلونه د پخوانۍ سره نښلیږي، له دې امله د رامنځته کېدو ځای هم بلل کیږي. ځینې وختونه لیږل شوي ویزیکلونه د اندوپلازمیک ریټیکولم لخوا بیرته راستنه کیږي. ښوونکې ویزیکلونه یا کڅوړې څرنګه لیږدول کیږي؟ ثنا جانې ویزیکلونه یا کڅوړې د پوکاڼۍ په بڼه لیږدول کیږي او د خپل ځان سره ځینې مواد لکه انزایمونه او نور کیمیاوي مواد هم لیږدوي. ښوونکې د ګلجي باډي منځنۍ برخه څه ډول ده او کومې برخې پکې شاملې دي؟ ماسا جانې د ګلجي باډي منځنۍ برخه یا میډل فیس د سیسټرنا برخه ده چې کڅوړې په منظم ډول پر یو بل باندې ځای لري او د سیسټرنا شمېر د حجرې په ډول پورې اړوند دی چې زیاتره د سیسټرنا شمېر 5 ته رسیږي. ښوونکې پر سیسټرنا سمه پوهه نه شوم. ثنا جانې سیسټرنا هماغه کڅوړې دي چې له ټولېدو څخه یې ګلجي باډي جوړیږي. سمه ده ښوونکې، اوس سمه پوهه شوم. ډېر ښه. اوس نو راځئ چې د ګلجي باډي دریمه برخه چې مقاره برخه ده په ګډه سره یې ولولو. مقاره برخه یا ترانسفیس د ترشو یا بلوغیت سطحه هم بلل کیږي چې حجروي غشا ته نږدې ځای لري او له ځان څخه پروټیني ویزیکلونه بهر کوي. ښوونکې کیدای شي راته ووایئ چې ګلجي باډي کومې دندې لري؟ زاله جانې د ګلجي باډي اصلي دنده د پروټینونو بسته‌بندي ده چې بیا د حجرې سطحې ته لیږدول کیږي. همدارنګه ګلجي باډي یا ګلجي جسمونه د حجرې په ترشحي فعالیتونو او د قندونو په ترکیب کې هم رغنده ونډه لري. او اوس بله موضوع چې موږ او تاسې باید بحث پرې وکړو هغه هم د سنټروزوم برخه ده یا د سنټروزوم موضوع ده. نو راځئ چې وګورو چې سنټروزوم څه ته ویل کیږي. د حیواني حجرو د هستې ترڅنګ ستورو ته ورته جوړښتونه لیدل کیږي چې د سنټروزوم په نامه یادیږي او پر سنټروزوم باندې د سنټریول یا سپینډل په نامه کوچنۍ دانې موقعیت لري. سنټریولونه د حیواني حجرو د ویش پر وخت د ستورو په شان د حجرې 2 قطبونو ته خوځېږي. ښوونکې دوی ولې ثابت نه دي او خوځېږي؟ ځکه چې د دوی خوځښت په حجره کې د کروموزومونو د جلا کولو لپاره ترسره کیږي.
د حجرې د ویش پر وخت سنټریولونه را پیدا کیږي او د حجرې د ویش په پایله کې سنټریولونه له منځه ځي. ښوونکې د درس په موخه کې مو پلاستیدونه نوټ کړل. کیدای شي وایي پلاستیدونه څرنګه حجروي ارګانیلونه دي او دنده یې څه ده؟ ولې نه زه مهسا جانې سکرین ته پام وکړئ. په دې هکله یوه انځوریزه کڅوړه ګورو. پلاستیدونه د نباتي حجرو له مهمو ارګانیلونو څخه دي. حیواني حجرې او فنجي دغه ارګانیل نه لري. له مورفولوژیکي څېړنو څرګندېږي چې پلاستیدونه کوروي، پیاله ډوله او بیضوي بڼې لري. پلاستیدونه د پروپلاستیدونو په نوم ابتدایي رنګه موادو څخه جوړ شوي دي. ښوونکې نو پلاستیدونه رنګه مواد لري؟ بالې زله جانې، پلاستیدونه د رنګ او د دندې له پلوه په دریو ډولو ویشل شوي دي چې لیکوپلاست، کروموپلاست او کلوروپلاست دي. ښوونکې کیدای شي وایي کلوروپلاست دندې لري؟ بالې مهسا جانې سکرین ته پام وکړئ. د کلوروپلاست دندې هم ګورو. کلوروپلاست د پلاستید یو ډول دی چې شین رنګ او د کلوروفیل ماده لري او د فوتوسنتیز په عملیه کې رغنده ونډه لري. د نبات شنې برخې چې د خوړو د جوړېدو دنده لري لکه پاڼې او څانګې دغه ډول پلاستید لري. ښوونکې کلوروپلاست له کومو برخو جوړ شوی دی؟ ثنا جانې، کلوروپلاستونه له بېلابېلو برخو څخه جوړ شوي دي. لکه څرنګه په سکرین باندې چې تاسې ګورئ، د دوی برخې یوه یې بهرنۍ غشا، بله یې د نننۍ غشا، همدارنګه کلاکویدونه دي او د دوی په جوړښت کې ګرانوم، همدارنګه لیومن شتون لري. ښوونکې د پلاستیدونو دویم ډول کروموپلاست څه ډول دی؟ ډېره ښه پوښتنه دې وکړه مهسا جانې. ستا د پوښتنې ځواب په یوه انځوریزه کڅوړه کې وګورو. ټول سکرین ته وګورئ. کروموپلاست د رنګه پلاستید په نامه هم یادېږي چې کلوروفیل نه لري، خو نور رنګه پیګمنټونه لکه ژیړ، سور، نارنجي او کاروتینوید مواد یا رنګه مواد لري چې په میوې یا د نبات په ګل د مڼې په پاڼو کې د شنه رنګ سربیره نور رنګونه هم رامنځته کوي. نو ښوونکې د شین رنګ مسؤل کلوروپلاست او د نور رنګونو مسؤل کروموپلاست، یعنې همداسې ده؟ بالې بالکل سم دي وویل زله جانې. او دریم پلاستید چې موږ تاسې باید ولولو لیکوپلاست دی چې د رنګ له پلوه بې رنګه دی. او دغه پلاستید په نباتاتو کې د ریښې او د ساقې په حجرو کې د ځمکې لاندې لیدل کیږي. ښوونکې نو د هغوی دنده څه ده؟ ثنا جانې، لیکوپلاستونه د ځینو موادو لکه د نشایستې او پروټینونو د زیرمه کولو په برخه کې رغنده ونډه لري. همدارنګه دغه پلاستیدونه د ځانګړي انزایمونو په درلودلو سره ګلوکوز پر نشایستې اړوي. هغه پلاستیدونه چې نشایسته ولري د امیلوپلاست په نامه یادېږي او چاپیریالي شرایطو ته په کتو پلاستیدونه د یو حالت څخه بل حالت ته بدلیږي. ښه نو ګرانو زده کوونکو، تر دې ځایه که کومه پوښتنه لرئ نو پوښتلی شئ. نه ښوونکې کومه پوښتنه نه لرو. نو چې پوښتنه نه لرئ، ځو د فعالیت برخې ته. خو مخکې له دې چې خپل فعالیت برخې ته لاړ شو، لنډه دمه نیسو. خوږو لیدونکو، ځو لنډه دمه نیسو او ژر بېرته راګرځو. له موږ سره پاتې شئ. درنو لیدونکو، خوږو زده کوونکو، د خپرونې دوام ته ښه راغلی. د خپرونې په دې برخه کې به یو ډېر په زړه پورې فعالیت ترسره کوو. زموږ دغه فعالیت د ګلجي جسمونو او سنټروزومونو د جوړښت او د دندې په هکله دی. نو موډلونه یې جوړوو. ښوونکې که دې خوښه وي، زه به د فعالیت وسایل او مواد لیدونکو ته ور وپېژنم. بلې نه زله جانې، مهرباني. موږ په دې فعالیت کې زیړ تار، رنګونه، د رنګامیزۍ لپاره بروشونه، کارک او داسې نور اړین شیان لرو. ښوونکې دومره ډېر رنګونه باندې څه کوو؟ ثنا جانې، دغه رنګونه په دې فعالیت کې د رنګامیزۍ لپاره کارول کیږي. نو اوس خپل فعالیت پیلوو. زه درته لارښوونه کوم. زما لارښوونې ته په کتو ګام په ګام خپل فعالیت مخته یوسئ او د اړتیا په صورت کې زه هم درسره مرسته کوم. سمه ده ښوونکې. ډېر ښه. نو اوس د کارک یوه ټوټه چې 15 سانتي متره طول او 10 سانتي متره عرض لري قطع کړئ او پر مخ یې د ګلجي جسمونه رسم کړئ. په داسې حال کې چې په چاپیر کې یې سیس فیس، ترانس فیس او ویزیکلونه رسم شوي وي. سمه ده ښوونکې.
ښوونکي څنګه مو چې وویل ترسره مو کړ. ډېر ښه. نو اوس کڅوړې یا لوبیا ډوله جوړښتونه چې تاسې چمتو کړي دي هغه په کټر باندې پرې کړئ او اضافي برخې لرې کړئ. صاف او منظم یې جوړ کړئ او د کڅوړو منځنۍ برخه هم په کټر باندې لرې کړئ. سمه ده ښوونکي. ښوونکي دا د خلاص مو کړو څه وکړو؟ اوس نو د کڅوړې غشا یا دیوال او ویزیکلونه په سره رنګ او منځ یا سیسټرنا یې په نسواري رنګ باندې رنګ کړئ. ښوونکي ټول مو رنګ کړل، اوس څه وکړو؟ اوس نو ټول په سنجاک سره ونښلوئ تر څو د ګلجي باډي بشپړه بڼه غوره کړي. شاباس. نو اوس یې په هکله راته معلومات راکړئ. کوم موډل مو چې چمتو کړی دی ګلجي جسمونه ریچ په سایتوپلازم کې ځای لري. آفرین. او د دریو برخو جوړ دی: سیس فیس، میډل فیس او ترانس فیس. شاباس ګرانو زده کوونکو. او اوس هم د فعالیت د دویمې برخې نوبت دی چې د سنټروزوم موډل به چمتو کوو. نو چمتو یاستئ؟ هو ښوونکي. ډېر ښه. نو دغه نمونه هم د ګلجي جسمونو په شان چمتو کیږي. نو د کار کې یوه ټوټه چې 15 سانتي متره طول او 10 سانتي متره عرض لري ټوټه یې کړئ یا هم یوه لویه ټوټه راواخلئ او په هغې کې 6 دایرې رسم کړئ. په کټر باندې بیا کټ کړئ او همدارنګه فولادي رنګ باندې یې رنګ کړئ. سمه ده ښوونکي. ډېر ښه. ښوونکي ترسره مو کړ. ډېر ښه. اوس نو د میز سر یو ځل پاک کړئ. بیا زه درته وایم چې څه وکړئ. سمه ده ښوونکي. خوږو لیدونکو تاسې مو هم ملتیا وکړئ. ښوونکي اوس څه وکړو؟ اوس نو ثنا جانې ته هغه کاغذ راواخله. اوس نو د دې کاغذ په پورتنۍ برخه کې یوه دایره او بله دایره یې په لاندې برخه کې ونښلوئ او بیا د دې دایرو لاندې 2 دایرې په نښلېدلې بڼه د انګلیسي د 8 شمېرې په شان په ارضي بڼه ونښلوئ. ښوونکي سم پوه نه شو، کیدای شي لږه لارښوونه راته وکړئ. ولې نه ته دایرې ماته راکړه؟ ښه ښوونکي اوس پوه شو. ښه. اوس نو دغه دواړه نښلېدلې دایرې په 2 مستقلو برخو باندې وویشئ او په د دې دواړو نښلېدلو دایرو لاندې یې ونښلوئ. سمه ده ښوونکي. ښوونکي څنګه مو چې وویل ترسره مو کړ. ډېر ښه. اوس نو راته ووایئ چې دغه کړۍ یا حلقې څه دي؟ د حجرې په شان دي او دغه دایرې مو چې ونښلولې د حجروي ویش په شان دي. شاباس. بالکل همداسې لکه څرنګه چې تا وویل. دلته هره کړۍ یا حلقه د حجرې څخه استازیتوب کوي. ښوونکي نو د حجرې کروموزومونه چیرې دي؟ ماسا جانې دلته په سور او په آبي رنګ کې موم چې کوم دی دې نه موږ او تاسې کروموزومونه جوړوو او دغه زیړ تار څخه سنټروزومونه جوړوو. یعنی دا موم کروموزوم وګڼو او دغه زیړ تار سنتروزوم وګڼو او په حجره کې یې کیږدو. بله ثنا جانې د موږ او تاسې اصلي موخه هم همدا زیړ تار دی چې کروموزومونه دي. نو ترسره کوو یې. ښه نو ګرانو زده کوونکو زموږ موډل چمتو شو. اوس به محسا جانه موږ او تاسو ته ووایي چې سنټروزوم چیرې دی؟
سنټروزومونه ستوري ډوله جوړښتونه دي چې په حیواني حجرې کې د هستې ترڅنګ ځای لري. ډېر ښه. او ثنا جانه به راته ووایي چې سنټروزوم څه کار کوي؟ کوونکي سنټروزوم د حجروي ویش پر وخت رامنځته کیږي، خو په اصل کې سنټروزومونه د حجرې د کشیدو او دوه کیدو لامل ګرځي. آفرین. زلچنې ته راته دا ووایي چې سنټروزوم په دوه وروستیو حجرو کې ولې نشته؟ ځکه چې د حجروي ویش په پای کې ورکیږي. آفرین دې وي پر تاسې زما لایقو زده کوونکو. همو پوښتنو ته سم ځوابونه ورکړل او همو فعالیت په ښه توګه ترسره کړ. اوس راځئ چې لاړ شو او د زده کړې پایلې وګورو. د زده کړې پایلې: زده کوونکو زده کړل چې ګلجي جسمونه په 1898 میلادي کال کې د کامل ګلجي په نامه ایټالوي عالم په حیواني حجرو کې کشف کړل. ګلجي جسمونه له دریو برخو، محدبې برخې، منځنۍ برخې او له مقارې برخې څخه جوړ شوي دي. د پروټین بسته‌بندي، د قندونو ترکیب او د موادو ترشح د ګلجي جسمونو له اړینو دندو څخه شمیرل کیږي. سنټروزومونه د حیواني حجرو د هستې ترڅنګ ستوري ډوله جوړښتونه دي چې د حجروي ویش پر وخت د کروموزومونو د کش کېدو لامل کیږي. پلاستیدونه سایتوپلازمیک بیضوي بڼې دي او په درې ډوله کلوروپلاست، کروموپلاست او لیکوپلاست ویشل شوي دي. خو زده کوونکو د زده کړې پایلې مو ولیدې. اوس به په ګډه سره وګورو چې زموږ راتلونکی درس د څه شي په هکله دی. راتلونکی درس: هسته. درنو لیدونکو، خوږو زده کوونکو، زموږ درس همدلته پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې په پوره پام سره مو لیدلی وي او یو څه مو ترې زده کړي وي. که چیرې دغه درس مو له لاسه ورکړی وي نو تشویش مه کوئ، ځکه چې د تلویزیون په لاندنۍ صفحه کې د صنف ادرسونو ته ورشئ او د ننني لوست په ګډون د بیولوژي او د نورو مضمونونو درسونه ترلاسه کړئ. تر بلې خپرونې مو الله په امان ښې چارې.